دا د وټپور ولسوالۍ اړوند د څانګار په سیمه کې د اوبو نوي جوړې شوي ذخیرې دي چې پر مټې 291 کورنۍ له پاکو اوبو برخمنې شوې. دلته اوبه ډېرې کمې دي. دلته داسې اوبه نشته چې خلک یې پټو ته ډېر واړوي او کرونده پرې وکړي. د څښلو اوبو پسې به ډېر خلک جدا ځایونو ته تلل او ډېر تکلیف سره او مشکلاتو سره مخامخ وو. خو د امارت اسلامي په راتلو سره الحمدلله هغه مشکلات دغه پیپ سکیم چې موږ ته ډاکار موسسې وکړو په دغه هغه ستونزه حل شوه او صحیح اوبې ټولو کورونو ته ورسېدې. لله الحمد دغه پروژې اوس موږ ته دا کارونه تکمیل کړه. کورې اوبه ځای ته ورسولې، ټانکۍ راته جوړې کړلې. الحمدلله هغه مشکل زموږ دفع شو او ختم شو. دغه پروژه اول د می 2023 کال شروع شوې وه چې 13 د اپریل 2025 کال باندې کارونه سرته رسېدل. د کونړ د کلو او پراختیا رئیس د ځایي خلکو څخه وغوښتل چې د یادو ذخیرو سمه ساتنه او پالنه وکړي او ډاډ ورکوي چې په راتلونکي وخت کې به د کونړ په ډېرو سیمو کې دې ته ورته پروژې پلي کړي. تقریبا 33 پروژې زمونږ اعلان ته سپارل شوي دي په دې لنډو ورځو کې چې هغه کې پیپ سکیمونه دي، په هغه کې چیک ډیمونه دي، په هغه کې سړکونه دي. هغه به هم انشاءالله د اختر نه وروسته شروع کوو. تاسې به په یوه ورځ خبروو انشاءالله. د یادولو وړ ده تر دې وړاندې هم د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست لوري په ورته نورو غرنیو درو کې هم د پاکو اوبو شبکې جوړې شوې وې.